دا زمونږ د کهانی دویمه حصه ده. که د دې اولنې حصه تاسو نه کتلې نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. دا د یو لالچي الګ کیسه ده چې هغه د سونې په لالچ کې د هغه نه جادویي ډریګن جوړ شي. کهانی تر اخره پورې وګورئ، تاسو له خوند درکړي. بل طرف ته لوسی ته هغه جادویي کتاب میلاو شي. دا کتاب کولاو کې په دې کې یو منتر وای. په دې کمره کې چارو طرف ته برف راوتل شروع شي. لوسی د دې کتاب نورې پاڼې واړې دې ته پکې یو پاڼه میلاو شي چې په هغه کې د خوبصورتۍ راز وي، او دا دقه پاڼه چې کومه وي دا کټ کړي او د ځان سره پټه کړي. د دې نه بعد د لوسی په چکر کې د باندې هم هغه کسان عملو کې چې دوی ته ښکارېږي نه. خو په دغه ځای کې لوسی چې کوم د خپل منتر پوره کړي دې ته په دې کور کې یو بوډا ښکاره شي. بل طرف ته کسان هم راښکاره شي چې دا خطرناک نه وي بلکې دا بوناګان وي، او داسې بوناګان وي چې دوی صرف یو وخت په وي. د دې نه بعد د دې ځای چې کوم مشر وي هغه بهر راوځي او پرنس ته خپل نوم ووایي چې زما نوم کوریا کان دی، او ما داسې د دې کورې د وجې خپل دا خلک چې کوم دي دا ما د دې کورې د وجې غیب کړي وو. د دې نه بعد دا کسان د ځان سره خپل میل ته بوځي. یو جادویي آینه وي. دا کوریا کان دوی ته ووایي چې دا کوره چې دا د داسې ټاپونه راوتله. دې دوی ته ووایي چې دا توره کوره چې کله راله دې د دنیا نه ډېر شه انسانان ختم کړل، او دا صرف د باچا چې کوم و تلوارونه دي هغه تلوارونه د دې کورې خاتمه کولی شي. ازلان یو بل ټاپو جوړ کړو چې په هغې ته د و تلوارونه تاسو راغونډ کړئ. په هغې کې یو ډېر خاص ځای دی. په هغه خاص ځای کې به تاسو د و تلوارونه کېدی نو د هغې سره به د دې کوره ختمه شي. خو دا تلوارونه اغستل ډېر اسانه خبره نه ده. د دې دپاره به تاسو په سمندر کې یو شنه ستاره ده، په د هغې پیچه کوئ. تاسو به هغه ټاپو ته ورسئ. دا ټول د کوریا کان خبره ومني او په سمندر کې بیا خپل سفر شروع کړي. خو د شپې په سمندر کې ډېر زیات خطرناک طوفان راشي. بل طرف ته موږ ته لوسی وښیي چې هغې ته جادویي منتر را یاد شي، او هغه راپاسي غلې غونته او دغه پاڼه را وباسي او دغه منتر ویل شروع کړي. لږ ساعت بعد دا د خپل مشرې خور په شانتي شي، یعنی ډیره زیاته ښایسته شي. لږ وخت لپاره په سمې کې شاته لاړه شي. دا ډیره زیاته اریانه وي. د دې چې سترګې کولاو شي د دې خواته ازلان ولاړ وي، او هغه دې ته ووایي چې ته په ځان باندې باور ساته. د دې نه بعد ازلان غیب شي. د دې جنۍ چې کله سترګې کولاو شي د یو خوب لیدو. دا راپاسې د جادویي پنه چې کومه وي دا په اور کې وسیږي. د دې نه بعد دا نور چې کوم وي دوی ته ډېرې یرندوکې خوبونه راځي. دا ټول ډېر زیات یریږي. سهار دوی ته یو ټاپو ښکاره شي. بل طرف ته د دوی سره خوراک هم ختم شوی وي. د دوی دا خیال وي چې موږ به د دې ټاپو نه خوراک را پیدا کړو. په دې ځای کې دا سیټ یوازې د دوی نه یو بل طرف ته روان شي چې زه د جزیرې نظاره وکړم چې دا څنګه جزیره ده. دې ځای کې یو رسۍ ښکته تللې وي. دا اډوین هلک چې کوم دی ښکته ورکوشي. په دې رسۍ باندې په دغه ځای کې په دې سونه کې یو انسان پروت وي چې دی د بالکل د سونې وي. دا اډوین چې دا نظاره وګوري دی ډېر زیات اریان شي. د سره او ډنډه وي دی په دې اوبو کې چې دا ډنډه ورښکته کې دا هم د سونې شي. دی ډېر زیات ویریږي. په دغه ځای کې د پرنس چې کوم دی دته په دې کې هغه تلوار هم ښکاره چې د کوم تلوار په چکر کې چې دوی راغلي دغه تلوار پکې صرف ته سونې شوی نه ولې چې دا یو جادویي تلوار وي. د دا تلوار راولي. په دغه ځای کې یو شنګ پروت وي. اډوین وایي چې ولې نه موږ د دې ځای نه دا سونه اصلي دنیا ته ویسو. شهزاده ورته ووایي چې دا یو لالچ دی او ته دا سونه د دې ځای نه نشې وړی. دا دواړه د یو بل سره په جنګ باندې ورشي. دا جنۍ راشي چې دا برم دنیا ده. دا تاسو دواړه په یو بل سره جنګئ او په اوښ کې راشئ. د دې نه بعد د دې دواړو عقل لږ په اوښ کې راشي. دا دواړه لږ سودراو شي. د دې نه بعد موږ ته سیټ وښیي چې دی روان وي. دته مخې ته یو دنیا بنډار د سونې میلاو شي او دې سونې ته کته راغوځار شي. دی چې دا سونه ویني دی لیونی شي چې دا دومره سونه دلته کیسه کوي. د لیونو په شانتې دا سونه راغونډئ. په دې ځای کې یو ډانچه وي. د دې لاس ته بریسلیټ وي. دی چې دا بریسلیټ واچوي دی ډېر زیات خوشحاله وي چې هر طرف ته سونه ده. د دې نه بعد هغه شنه کوره د دې سونې نه راوځي. دې نه بعد دا پاټ ختم شي. دو خپل لانچ ته راشي. دو چې شاته وګوري سیټ دو ته نه ښکارېږي او دو لږ خوراک هم د ځان دپاره راغونډ کړی وي. خو دو ته سیټ په دې آیلینډ کې نه ښکارېږي. په دې ځای کې دا پرنس او اډوین د دې سیټ په تلاش کې وځي. دو هغه ځای ته ورشي چې په کوم ځای کې خزانه وه. دلته کې د سیټ کپړې پرتې وي. د پرنس ته دلته کې یو بل تلوار هم میلاو شي، یعنی دی چې وګوري یو کنکال پروت وي. دا هم د پلار یو خاص کس و. یعنی دې ځای کې دو ته بل تلوار میلاو شي. دو لانچ ته راشي. دو باندې زوردار آواز ولګي. د دو طرف ته یو خطرناک غټ ډریګن رواني. د لانچ په بره ایسه کینی.
د په دې لانچ باندې په دې ډریګن غزارونو کې خدا ډریګن اډوین د ځان سره ونسی او جواله مکی هور وی پاغې سلی کلی وی اصل کې دا کم ډریګن چې وی دا غ سیټ وی او د دا سمجاولو کوشش کوي چې زه سیټ یم کله چې دا الګ دا نظاره وګوري دا ډریګن د ځان سره راولي اصل کې د خو دا ډریګن په لانچ کې د ځان سره نشي بوتلې د دې د وجې د فیصلو کې چې موږ بدل تشپو کو د سیټ لا د شپې خوب نه ورځي د دت خواته منګه کراشي او د لا حوصله او تسلی ورکي د دې ځکه په دو باندې سحر شي او د ته هغه شنه تاریخ کار شي چې کم د ته هغه ازکان ویلیو او دوره د تارې طرف ته زی خو په سمندر کې اوا بالکل نوي د دې د وجې دو چپوان چلول شروع کی بل طرف ته سیټ چې کم وي هغه ډریګن وی دا لکه د دینه چاپیره کې او د دو د لانچ په ډیر لږ وخت کې هغه آیلینډ ته ورسېږي چې کم آیلینډ ازلان جوړ کړو دا ټول چې لاړ شي په دې کې څه عجیبه غونتا مورتیانې وي او په دې ځکه یو درې سلور کسان وي چې هغه په واخو کې ناسوي او ډیو ټیبل لګېدل وي په دې باندې هر قسم کانه پرته وي دو چې کله دا نظاره وګوري دو ډیر زیات اریان شي چې دا کانه خدا څخه ښکاري چې وس دا ټیبل د چا د پاره لګېدل دي په دې ځکه دوته یو درې تلوارونه نور میلاو شي یعنی دا د باچا هغه خاص کسانو چې د کوم سره تلوارونه دو دا تلوارونه راغونډ کې په ټیبل باندې کې دی خدا صرف شپکوي یعنی دلا یو وم تلوار هم پکار دی په دې ځکه په دې تلوارونو کې رڼا راشي په دې رڼا کې یو جنې غونته را کوشي دا جنې دوته وای په دې میز چې څومره خوراک پروت دی دا خوراک تاسو خوړل شي دا وته بیا ر دې درې کسانو په باره کې کیسو کې چې دا درې وانه دی آیلینډ ټرالل دا پاگل شي دی یو بل سره په جنگ ورتلل او ازلان دا نه غوښتل چې زما په آیلینډ باندې خون خرابه وشي د دې د وجې ازلان دا په یو غیره خوب کې اوده کړی دی چې کله هغه کوره ختم شي دا دریوانه په خپل اصلي آلات کې راشي د دینه بعد وته دا روخ دته هغه ټاپو چې په کم کې دا وم تلوار پروت دی د دینه بعد دو خپل سفر دغه ټاپو طرف ته شروع کی هر طرف ته توري تیاروي او توري وریځوي په دې ځکه د تاسو عجيبه اوازونه هم راځي دا پرنس کمی د خپل ملګرو لا تسلی ورکي چې د برای خلاف په خا ډټ کې مقابله کوي او ردی برای نه مېریږي دا زمنګ سره نشي کولای چارو طرف ته د په اجازه کې دغه کوره پیچاو شي یعنی دا کسانو ته عجيبه الوجن راځي باندې یو عجيبه ډراونه आवाज راشي او د دې آیلینډ طرف نه منې کوي چې تاسو دلته مرزي په دغه ځکه یو وم قسم وي دا هم د باچا یو ساتي وي د سیټ په ذریعہ د خپل جاز تراولي د سره هغه وم تلوار وي دی وته و چې زید د ټاپونه واپس زو او چې تاسو پزړه کې سیاره محسوس نه کوي که تاسو یاره محسوس کړئ نو تاسو پزړه کې څه خیال راغی هغه به په تاسو باندې اوي شي او تاسو ته به بالکل پرخچیا شي په دې ځکه د اډوین ویریږي د په دماغ کې یو غړ غونته خامار ښکار شي او دیکھته د سمندر نه خامار راوځي سیټ په د باندې عملو کې خدا خامار ډیر زیات غټ وی سیټ د مقابله نشي کولای دا بوډا په غلطي تلوار گزار کی دا په سیټ کې ونخلي او سیټ دغه ټاپو یو غاړې ته لاړ شي بل طرف ته د خامار ار طرف ته تباہی په د لانچ کې شروع کړي او دا ټول وز د ځان ته بچ کولو کوشش کوي ولې چې دا لانچ ډیر زر اوړېدو واله دی بل طرف ته موږ ته سیټ وخی چې هغه په د سمندر آیلینډ کې وی په د پسې ازلان راشي او دله همت ورکړي چې ته همت مارا و د دینه بعد د دنا سیټ جوړ شي او د ورمنډه کې دا وم تلوار په اغازه باندې دی او په د پسې ډراونه شکتیانه چې کمی عادت پیچکای د راټینګ کې خوده په صحیح ټیم باندې دا تلوار په اغه صحیح ځای باندې کې دی د دینه بعد دا ډریګن هم ختم شي او دا ټوله شنه کوره چې کوموي دا ټوله ختم شي یعنی هر طرف ته شانتي جوړ شي او دا کم کسان چې په ټیبل لیونی شي او د خپل اوش کې راشي او کم خلک چې پلانچ کې غیب شي او دا ټول واپس راخکار شي یعنی د خپل مور سره د لورم میلاو شي د دې نه بعد موږ ته سیټ وخی چې د په وګو کې وي نه بعد موږ ته بیا د اصلان دنیا وخی چې دا درې وانه د اصلان په دنیا کې موجود وي په دې ځکه دا پرنس کوم دی و چې خپل ژوندۍ هم په دې ځکه تیروما او سره د منګه کوم دی خپل دنیا تلاړ شي او دا درې وانه خپل دنیا تلاړ شي دو چې پاکه کمره کې وی کمی کمره کې چې د په اوبو کې ډوب شي وي د دینه بعد اسیټ چې کم دی هم سودراو شي وي یو ځل د نارنیا چې کم آیلینډ دار د په خابونو کې واپس پاتې شي ګرانو کتونکو دا ویډیو ته باندې خلګې دلی چینل در سره سبسکرایب کړئ